له هغې وروسته چې په یمن، سوریه او عراق کې په روانو جنګونو کې ایران ښکیل ګڼل شوی، اوس یو ځل بیا یو شمېر افغانان ادعا کوي چې ایران په دې جنګ کې له افغان کډوالو ګټه اخلي. د ملي مشارکت ګوند غړو او د کابل ښار سلګونو اوسیدونکو په همدې خاطر د سې شنبې په ورځ مظاهره وکړه او ایران یې تورن کړ چې افغانان دې ته مجبوروي چې د منځني ختیځ هېوادونو ته د جګړې لپاره ولاړ شي. مظاهره کوونکي چې د ایران ضد ګډ شعارونه یې ورکول د ښارونو پارک څخه د ایران تر سفارت ولاړل او ویل یې چې ایران باید د افغانانو له مجبوریته ناوړه ګټه وانخلي. مظاهره کوونکو ویل چې ایران د هغو افغانانو څخه چې په ایران کې د کډوالۍ شپې تیروي سیاسي او نظامي ګټه اخلي او هڅه کوي چې دا کډوال په مذهبي جنګونو کې دخیل کړي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي وایي تر اوسه 3,500 افغانان چې د ایران لخوا د منځني ختیځ جګړو ته لیږل شوي وژل شوي او جسدونه یې هم له درکه دي. ښاغلی کابلي وایي ایران په افغانستان کې هم ورته مداخله غواړي چې باید افغانان یې مخه ونیسي. میزبانها رفتار اسلامی و انسانی از طرف رژیم ایران نشده و ناحق تعداد افغانها اعدام می‌گردند. از مجبوریت‌های افغان بودن افغان‌ها سوء استفاده می‌کند. این عمل غیر اسلامی و انسانی نظام ایران را مردم افغانستان و حزب مشارکت ملی به شدت تمام محکوم می‌نمایم. نوموړی وایي ایران په دې سرغړونو بسنه نه ده کړې بلکې لسګونو نورو افغانانو ته د اعدام او اوږده بند سزاوې اورولي او ورته ویل کیږي چې د دوی په ګټه د جنګ په صورت کې جزاګانې بخښل کیږي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شو چې ایران د 500 امریکایي ډالرو په بدل او یا جبر سره افغانان بهرنیو جنګونو ته هڅوي. له دې سره په ټولنیزو شبکو کې څو ځله داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې ښودل کیږي افغانان مجبوریږي چې یا په منځني ختیځ کې جګړو ته زړه ښه کړي او یا ایران پرېږدي. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم واخلو خو سفارت له څه ویلو ډډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا ډول شکایتونه چې پخوا هم شوي وو دوی یې په اړه پلټنې کړي خو کوم کره شواهد په لاس نه دي ورغلي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج ازادۍ راډیو ته وویل که دا تورونه ثابت شي د افغانستان حکومت به رسما اقدامات وکړي. په ایران کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان ژوند کوي او په ایران تل دا تورونه لګیږي چې د دې کډوالو څخه د فشار د آلې په توګه استفاده کوي او ورسره غیر اسلامي او غیر انساني چلند کیږي.